السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو رونو بچو خويندو لونو ز محمد یوسف بنره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د غنی خان په هغه نظم باندې خبرې کول غواړم. په کوم نظم کې چې غنی خان د الله سبحانه و تعالی ربوبیت ډیر په منطقیانه او په فلسفیانه انداز کې ثابت کړی دی چې سرنامه د رب یعنی الله سبحانه و تعالی خالق رازق او مالک ته د ټولو کائناتو. راځي چې وورو غنی خان د انداز څنګه دی. غنی خان وایي د انسان د عقل لري د انسان نه پورې بره څه خوشته دی چې زلیږي زما هوش کې دیوه بله که ساقي که ګل که جام دی که ګلفام که ګل اندام دی که منصور دی که امام دی که جانان ماه تمام دی ټول په یو پړی تړلی د فطرت داسې نظام دی. خزان پند د تخم ورکی پاڼې یوسی چې د ګله څه خوشته دی چې زلیږي زما هوش کې ډیوه بله. دا دنیا هم بیتوله پټ یو طول پکې زلیږي پټ یو تار هر بخی په هر ول کې ښکاره کیږي لکه هر ځای کې هوا لکه هر ژوندي کیسه لکه پی په خاپرک کې لکه پی د مور د خوا لکه حسن په هر شي کې په غره سم په هوا اوس د غره په سر وریځه اوس پرسره زیړه رڼا د دې هار مری لکا یوی تار یوی دنیا عجیبه لا عجیبه سلسلو کې سلسله څه خوشته چې تنظیم جوړ کی د دې مس رنگین غوبله څه خوشته دی چې زلیږي زما هوش کې ډیوه بله چې د خپل هوش ته مې ګورم حیران څه چې پریشان شم د ښایست ته ولې داسې ورک شم او حیران شم د کې زر رنګ رنګونه همیشه ګډیږي دانګي او د خیال یو زرین غشې تورو لړو کې روان د یو غشي نظر جوړ شي مستانه او پریشان بیا هم غشې زر بصری لکه ګڼ ورورکی شي ټول جهان باندې راخور کی یو زرین رنگین باران. زما عزتمندو غنی خان دا نظم ما د غنی خان انتخاب ولې کړی دی چې راځه د غنی خان د نظمونو تشریح وکما نو دا تاسو یقین په الله وکي چې د خپل شهرت په غرض مې نه دی کړی بلکې غنی خان د حق ته په ما باندې چې کوچره پښتانه د غنی خان په کلام باندې نه پويږي نو زه د په آسان انداز کې په عامیانه طرز باندې د غنی خان د نظمونو وضاحت پښتنو ته کېدم ځکه چې د غنی خان شاعري دا روایتي شاعري نه ده چې د شونډو د سترګو د وریزو او د شرابو د منګو د دغه شاعري ده بلکې غنی خان د الله سبحانه و تعالی یو پیغام د انسان ته رسي. نو دې کې لکه غنی خان په دې نظم کې غنی خان سوې مونږ ته په دې کې غنی خان د پښتون قام ته د الله سبحانه و تعالی وجود طاقت او ربوبیت خي. غنی خان وایي د انسان د عقل لري د انسان نه پورې بره څه خوشته دی چې زلیږي زما هوش کې ډیوه بله. انسان له چې الله کوم عقل ورکړی دی نو دا عقل ډیر محدود دی او په دې عقل باندې د صرف موجودات چې دي د دغه د چې کوم د ته چې کوم مخې ته پراته دي مشاهدات چې ورته وي داغه تلل او داغه ناب کول شي داغه د نقصان او د فائدې هغه تمیز کول شي داغه د نقصان نزان بچ کول شي داغه نه فائدہ حاصلول شي. د مثال په تور باندې ور دی نو ور کې نقصان هم دی او فائدہ پکې هم ده دبا د دینه فائدہ څنګه اهلی د ورنه او د نقصان نه به ځان څنګه بچ کړي د الله سبحانه و تعالی عقل ورکړي د انسان له عقل ذهن چې دی عقل د دې وجود د حفاظت لپاره دی او د عقل چې دی هغه د ذهن پورې محدود دی د وجود پورې محدود دی د الله سبحانه و تعالی ادراک نشي کولای. دا ټول کائنات دا چې پیدا شوی دی جوړون کې شته دی او څوک جوړون کې دی کم ځای دی څنګه دی تور دی سپین دی نو څومره لوی دی
دا ټول خبرې چې دي دا زمونږ د عقل نه بهر دي، ځکه چې زمونږ عقل چې دی زمونږ عقل تر کوم پورې کار کوي. لکه موږ ته په قرآن کې په آسماني کتابونو کې چې وړاندې مې آدم علیه السلام پیدا کو، بیا د هغه د ګسې پوښتنې مې حوا به پیدا کړه، او بیا چې کوم دی الله سبحانه وتعالی هغه د دنیا ته راولېږل، د دنیا کې هغې ان الله سبحانه وتعالی سلسله خوره کړه د نسل. اوس زموږ عقل څه دی؟ زموږ په عقل مشاهده ده چې ټیک ته مخکې انسان نو بیا په وجود کې راغی، او اوس د سلسله څنګه چلیږي، نر او ماده، زنانه او نارینه چې یو ځای شي انسان ته پیدا شي. نو زه انسان چې دی ځان ته وګوري چې زه خو مخکې نوم، نو زما پلار زمانه مخکې راغلی او زما مور راغلی او مخکې بیا زما نیا نیکه مخکې راغلی او د هغوی مور پلار او دغه شان سلسله د آدم علیه السلام پورې چلیږي. داسې سلسله راشي آدم علیه السلام نه مخکې خبره ختمه شي، بیا دغه پیدا کېږي عقل. دا سوال هم کولی شي چې زمونږ سره خو دا سلسله ده، الله اسمانونه نه وو که نه، نو اسمانونه بیا راله، ځمکه نه وه ځمکه راله، انسان نه و انسان راغی. الله څنګه همیشه دپاره او همیشه به وي؟ دا عقل نه مني، ځکه چې زمونږ د عقل الله په موږ له دغې دپاره د الله د ادراک دپاره نه راکړی چې موږ د الله د ذات او د طاقت ادراک وکړو، بلکې عقل چې الله سبحانه وتعالی راکړی دی نو د دې دپاره راکړی چې یاره موږ پې د الله د پیدا وخت، یعنې الله چې څه پیدا کړي دي د هغې نه کار واخلو، د هغې نه استفاده وکړو، د الله سبحانه وتعالی د مخلوقاتو نه استفاده وکړو. د دې دپاره الله عقل راکړی دی، د دې دپاره نه راکړی چې موږ په د الله اصلیت معلوم کړو، نه د څیزونو اصلیت په معلومه. لکه الله سبحانه وتعالی چې آدم علیه السلام پیدا کو نو ورته وی فرشتو ته ماته د څیزونو نومونه وښایي، خاصیتونه وښایي، د دې کار وښایي، چې جواب ورنکو. او آدم علیه السلام ته الله علم الهام کو. آدم علیه السلام مې دا داسې دی، دا انګور دی، او دا چې دی انار دی، او دا یو شی دی، دا بل شی دی، دا کار دی، دا کار دی. نو دا الله سبحانه وتعالی عقل د دې څیزونو دپاره راکړی دی، د دې دپاره نه دی راکړی چې موږ پې د الله سبحانه وتعالی د طاقت، د الله د وجود، د الله د ښایست ادراک وکړو. نه کېږي. نو کله چې ادراک نه کېږي بیا انسان چونکې انسان خو یو بشپونه کنډک دی که نه، نو د ده دا فکرونه دا بیا یو طرف ته بل طرف ته خواره شي، او دی سم ادراک ونه کېږي، لکه دی به ځان عاجز ګڼي. نو چې کله ځان دی عجز وګڼي په دې حال په دې باب کې چې یاره الله سبحانه وتعالی ذات او قدرت دا زما د سوچ نه، زما د عقل نه بهر دي، دا لرې دي، نو هله به دی په لار راځي. او دغه نبیانو دا خبره نبیانو کړې ده، دغه پیغمبرانو کړې ده. او د پیغمبر نه وروستو بیا د پیغمبر، چونکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی، دغه نه پس نبی نشته. بیا الله سبحانه وتعالی وخت په وخت په قومونو کې د غني خان په شان خلق پیدا کوي، او هغې په منطقیانه انداز کې، فلسفیانه انداز کې د الله وجود، دغه طاقت او دغه قدرت هغه خپل قوم ته څرګندوي. نو ځکه غني خان وایي چې د انسان د عقل لرې د الله سبحانه وتعالی د ذات ادراک عقل نشي کولی، د انسان نه پورې بره، د انسان نه ډېر بره، د انسان د سوچ نه، د سترګو نه بره، د موږ سترګې تر کوم پورې کار کوي. دا موږ ته چې وایي اسمان شین دی، موږ وایي اسمان شین دی که نه، نو دا شینوالی چې دی دا نه چې دا اسمان دی، دا زموږ د سترګو پوهان دا خبره کوي، زموږ د سترګو هغه آخري حدود دي چې بیا شین ښکارېږي شي. نو الله سبحانه وتعالی څومره ډېر د هغه ذات زموږ نه بالکل بره دی. څه خو شته دی چې ځلیږي زما هوش کې ډیوه بله، خو غني خان وایي چې نه انکار به یې نه کوو. څه خو شته دی چې زما په دې هوش کې، زما په دې وجود کې الله سبحانه وتعالی روح ورکړی دی انسان له، هغه روح د دې قایل دی، ځکه چې هلته کې اقرار کړی و چې بلا شاهدنا ته رب یې، ستا ربوبیت منو، ستا سره مینه کوو، ستا اقرار به کوو. نو غني خان وایي چې دا هغه هوش بلیږي. څه شته دی چې زما په هوش کې، یعنی زما په عقیده کې دا خبره ځلیږي، او دا یو ډیوه ده، سپینه ډیوه ده، د الله وحدانیت منل، د الله سبحانه وتعالی د وجود او د طاقت اقرار کول، او د ټول مخلوقاتو د خاصیتونو نفي کول.
دغه یو ډیوه ده او دا بلیږي د انسان په روح کې، عقل کې نه، د په روح کې. نو غني خان وایي چې څه خو شته دی چې ځلیږي زما هوش کې ډیوه بله، څه شته دی؟ هسې نه ده دا کائنات، هسې نه دي پیدا، دا بې مالکه نه دي، دا بې خاونده نه دي، دا بې خالقه نه دي. نو بیا غني خان مخکې ځي که ساقي که ګل که جام دی. ساقي نبیانو ته به ووایو او که ګل دی انسانان دي، که جام دی جام د سکلو کنه د نبیانو هغه دعوت هغه سلسله چې دا که ګل فام که ګل اندام دی، څوک چې ګلونه ګوري ګلونو ته ګوري، ګلونو سمالیار چې دی او که ګل اندام دی، که د ګلونو اندامونه دي، که منصور دی که امام دی، که څوک په الله باندې مین دي، څوک مینه کوي، او که څوک ظاهر بینه امام مولا دی هغه تش په خوله باندې وای په زړه کې د الله سبحانه وتعالی نور لا نه دی راغلی، خو په خوله باندې اقرار کوي، اقرار باللسان چې ورته وای کو هغه دی. که جانان ماه تمام دی او کو رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی چې په هغه باندې الله سبحانه وتعالی حسن تمام کړي، نبوت تمام کړي دی. ټول په یو پوری تړلي د فطرت داسې نظام دی. دا ټول نبیان په دې کې نبیان نو سلسله ټول رااله چیرې دا ټول د دې د راتګ، د دې د راتلو، د دې د طرز دعوت، د دې هغه تعلیم او تربیت انسان ته، د دې هغه طرز محنت، دا ټول یو خبره کوي. نو دا ټول په یو پوری تړل شوي دي، یعنی دا د یو ځای نه راغلي دي. د دې چینه یوه ده، د فطرت داسې نظام دی، د الله سبحانه وتعالی داسې نظام دی چې هغه چې څوک هم رالیږي، کله به امامي، کله به منصوري، کله به ګل اندامي، کله به ګل فامي، کله به ساقي، کله به جامي، داسې چې راځي نو دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه راځي. دغه د فطرت نظام دی، د قدرت نظام دی. خزان پڼ د تخم ورکی پاڼې یوسي چې د ګله. اوس ګورئ خزان چې دی هغه څه چل کوي، ګلونو نه پاڼې ورېږي، ګلونه مړاوي کي، ونې چې دی د هغو نه پاڼې ورېږي، هر شی لکه دا ونې په دې خزان په دې موسم کې داسې بربنډې ښکاري، غریبه لکه سبا چې وچې دي بالکل. نو د سپرلي پسې خزان راشي که نه، خو بیا څه چلو کې خزان چې کله د ګل نه پاڼې وړي نو پنډ د تخم ورکي. ته ګورې پس د خزانه څومره ښکلي ښکلي ګلونه راوخېږي، څومره باغچې شنې شي، سرې شي، د رنګونو شي که نه، رنګینې شي. نو دا غني خان وایي چېرې د خزان نه پس بهار او د بهار نه پس خزان، د موسمونو دا بدلی. او بیا په دې موسمونو کې دا نه چې خزان راغی هر څه تباه برباد شو، نه نه، د خزان هم خپل رنګ پرېښودو. دوم د الله سبحانه وتعالی دیم د الله سبحانه وتعالی په قدرت کې تړلی شوی دی، او دنه چې الله څه کار اغوستو هغه د وکړو، د ستلو کو د سپرلو لا ګلونو لا پنډ د تخم پنډونه ورکړو او بیا ګلونه راوختو. څه خو شته دی چې ځلیږي زما هوش کې ډیوه بله. نو دا چا وکړل؟ دا څوک دی او د هغه پیژنګلو چې دا هغه د طاقت، هغه د پیژنګلو او د هغه د لټون هغه حس چې دی هغه زما په دې وجود کې شته دی. زه څنګه انکار وکړم؟ الله سبحانه وتعالی زما په دې وجود کې ایښي دي، ما ته ښکاري، عقل را کړی دی الله سبحانه وتعالی مالا، او الله سبحانه وتعالی مالا روح را کړی دی، روح د هغه د طرف نه راغلی دی. بیا غني خان نور خبره کوي چې دا اوس په مختلف اندازونو کې د الله سبحانه وتعالی وړاندې خالق ثابت کو دته کنه. اوس دا قدرتونه ثابتای چیرې دا قدرت څنګه دی. نو دا دنیا هم بیتوله پټ یو ټول پکې ځلیږي. تاسو وګورئ د دنیا د نظام څه بیتوله غونډه کې دی، لکه خزان دی، بهار دی، بس داسې څه دی، اور دی، اوبه دي که نه، ځمکه د اسمان دی، نر دی، ښځه ده، وخلقناکم ازواجا. دا څه بیتوله غونډه کې معلومیږي ظلم دی او ظالم دی، مظلوم دی، غریب دی او امیر دی. تاسو عجیبه غونډه کې نظام دی.
او په دې کې ظاهرا دا نظام بیتول ښکارېږي، داسې ښکارېږي چې لکه د دې اړو څوک خاوند نشته، دې اړو څوک مالک نشته دی، خو غني خان وایي پټ یو تول پکې ځلیږي، یو تول پکې ځلیږي. چېرې دا سلسله دا کړۍ چې دي دا د چا په لاس کې دي، دا هسې نه دي، دا پړی د چا په لاس کې دی. پټ یو تار هره بخۍ په هر ول کې ښکاره کېږي. تاسو کو ګورئ دا کپړې دي که نه، نو زما دا کپړې دي، درځي چې کله کپړې ګنډي نو دی کو دا تار هر څومره پټ بوزي، خو ول په ول باندې په هر ول کې دغه تار ښکاره کېږي چې یاره دا ګنډلې شوي دي، دا کپړې ګنډلې شوي دي. نو پټ یو تار هره بخۍ کې په هر ول کې ښکاره کېږي. اوس زما دا جیب دی، دا کالر دا څه ورته وایي پټه ده، دا نستوڼي دي او دا لمن ده که نه، دا خو ټوکړې راځي شوي دي که نه. بیا وګورئ دا څیزونه دي، دا کالرې دي، نو دا ټوټل چې دی دا ټوکړې ټیلر یا درزي چې دی هغه راغونډې کړي دي او دا جوړ وله چا ورکړی دی، په تار یې جوړاو کړي دي. نو دا تمام کائناتو ته وګورئ که نه، د دې د یو بل سره څه سمون نشته دی، څه عجیبه شی دی. ګوره په یو بوټي کې ګل هم دی، وزغی هم دی، پاڼه پکې هم ده، موندر پکې هم دی، بیا د دې خوندونه خوشبویي ځان له دي، د ګل خوشبویي ځان له ده، په ګل کې چې کوم رس دی هغه ځان له شی دی. بیا چې هغې میوه ونیسي، د هغې میوه چې کچۍ یو شان رنګ یې خوندي، او چې بیا پخه شي د هغې بل شان خوند او رنګ یې، د هغې خوشبویي هم بیا جدا جدا وي. نو دا یو بخۍ ده. الله بیا ستورو ته وګورئ، اسمانونو ته وګورئ، د سیارو ته وګورئ، نور سپوږمۍ، هوا، اور، دې کې څه ښکارېږي؟ دا یو تار دی د الله سبحانه وتعالی د قدرت، چې هغې دې کې د الله د قدرت هغه تار ښکارېږي. پټ یو تار هره بخۍ په هر ول کې ښکاره کېږي، په هر ول کې د الله قدرت ښکاره کېږي. ګل ته چا وایي ته ګل شه، ازغي ته څوک وایي ته ازغی شه. بیا د ګل زموږ کره دا بوټي دي، کیله ده، یو شی دی، بل شی. زه د ګل ته حیران یم. اول د ګل نقشه نه په بوټي کې، او بوټي کو مونږ وایو که نه وړاندې د دې هغه زړی، مونږ ته زړی وایو، تخم چې دی په هغې کې د سره نقشه نه د بوټي، هغه په ځمکه کې کېده، څه وخت پس را هغه تک شین بوټی راوخېږي، بیا پای کې پاڼې نه، موندر نه، پاڼې موندر راشي، په پاڼو کې بیا ګل نه، ګل راشي، په ګل کې یا الله زه حیران یم چې دې کې به دانه اوس څنګه جوړه، एकदम پکې میوه راشي. الله اکبر، سبحان الله والحمدلله. نو دا د چا کار دی؟ دغه ول دی، دغه تار د بخۍ هغه تار دی چې هغه د چا؟ د الله سبحانه وتعالی د قدرت هغه بخۍ هغه تار دی چې په دې کې ښکارېږي، په هر ول کې ښکارېږي، هر ځای کې د الله قدرت ښکاره کېږي. نو ځکه غني خان وایي دا دنیا هم بیتوله، پټ یو تول پکې ځلیږي، پټ یو تار هره بخۍ په هر ول کې ښکاره کېږي، دا قدرت په هر ځای کې په هر ول کې ښکاره دی. لکه څنګه چې په دې کپړه کې، په دې کمیس کې د بخۍ هغه تار هر ول چې دی هغه ښکاره کېږي، ښکاره یي چې را تار تللی دی پکې. لکه هر ځای کې هوا، لکه هر ژوندي کیسه. مثال درکوي، لکه څنګه چې په هر ځای کې هوا ده، تاسو کو بار یې یعنی هیڅ هم نشته دی، هوا به یې کور ته راشئ، هوا ده، کمره بند کړئ، هوا ده. څنګه چې په هر ځای کې هوا ده، نو لکه هر ژوندي کیسه، او څرنګه چې په هر ژوندي کې ساه دی، لکه پی په خاپیره کې، لکه څرنګه چې په خاپیره کې پی وي، لکه پی د مور د خوا داسې پی، لکه څنګه چې د مور په خوا کې پی، د مور په سینو کې لکه چې پی دي. نو لکه حسن په هر شي کې، په غره سمه په هوا، څرنګه چې په هر سیز کې حسن دی. الله چې سم پیدا کړي دا ښایسته دي، کوم سیز دی رغونې ته چې ګورې هغه ښایسته ښکلی. الله سبحانه وتعالی سیز چې دی هغه الله چې قدرت ته شی جوړ کړي د هغې هغه څوک رجیک کولی نه شي، او د هغې په شان بل څوک هم نه شي جوړولی. لکه الله سبحانه وتعالی وریجه جوړه کړې ده، څوک دې وریجه جوړه کړي. نو دا لکه حسن په هر شي کې، په هر شي کې چې دا هر شی چې ښایسته دی. نو تو ګوره د هوا څنګه چې هوا هر ځای ده، دغه شان د الله قدرت په هر څه کې دی. او څنګه
چې په هر ژوندي کې ساه ده، نو دا ساه چا ورکړې ده؟ الله سبحانه وتعالی په قدرت باندې په دې وجود کې دی. او بیا لکه پی په خاپیرک کې، لکه پی د مور په خوا، د مور په خوا کې پی د کم ځای نه راغله، په خاپیرک کې د کم ځای نه پی راغله. اوس ما ته دا علم نشته چې په خاپیرک کې پی یې کني، ځکه چې ما د مرغو دا کسب دومره نه دی کړی، خبر ته د سره نه یم. او غني خان په نظم کې لیکلي، نو کېدای شي چې په خاپیرک کې هم پی، خاپیرک کې او مرغۍ د شپې الوزي، د شپې سترګې کار کوي، په رڼا کې کار نه کوي، په دې غارونو کې اوسي، په دې غرونو کې. نو کېدای شي پای کې پی او په نورو مرغو کې پی نشته دی، والله اعلم، ما ته دغه پته نشته دی. او د مور په خوا کې خو الحمدلله موږ ټول اوسکلي، الله دې هر بچي ته نصیب کړي. الله دې د هېچا نه، د یو ماشوم نه خپل مور او پلار سوری نه اوچتی سره زموږ د بچو. نو دا د قدرت د پی د مور په خوا کې چا راوستو. بیا هر شی د چې ښایسته دی دا چا پیدا کړی دی، او کو په غر دی، کو په سمه دی، او کو په هوا کې دی، په اسمانونو کې څومره سپوږمۍ څومره ښایسته ده، نور ستوري څومره ښایسته دي. او بیا غني خان مزید خبره کوي، اوس پر سره، اوس د غره په سر وریځه، اوس پر سره زیړه رڼا. تاسو وګورئ باران یې که نه، د غره په سر باندې وریځې ښکارېږي. اوس پې وریځ، او چې ګوري اسمان شین شي، او بیا پې په دې غره په سر باندې سي سره او زیړه رڼا یې پې ښایسته، یا هغې ته بوډۍ ټالون ویلی شو، یا شفق چې موږ وګورو که نه، یا د باران چې کله ودرېږي او نور راښکاره شي، نو د غرموس زیړ غونته کې ښکاري. نو د نور د غر دا سر چې دی بیا د زیړ او سره رڼا کوي. نو دا اوس باران چا راوستی ویل؟ دا باران چا بوتلو؟ دا رڼا چا راوسته د غره په سر باندې؟ د غره سر ته څوک ختلی شي؟ چا دا پې باران راوسته و؟ چا پې دا رڼا راوسته؟ او بیا غني خان وایي د دې هار مری لکه یوې تار یوې دنیا. اوس د الله سبحانه وتعالی چې د خپل قدرت، یعنی د ښایست، د حسن، قدرت، د سا، دا هار دی. الله سبحانه وتعالی هار جوړ کړی دی، د خپل قدرت هار چې دی دغه یو دی، خو دې ته مری په لکاو، دا هار یې په لکاو مرو ته اچولی. هار پېژنئ که نه، د زنانه یا واده خاوندان چې ځان ته اچوي، نو دې مری ته اچوي. الله سبحانه وتعالی هار جوړ کړی دی د قدرت د څیزونو، او مری ډېر شی دي په لکاو مرو ته اچولی دی. هر هسې یو مری ته اچول شي که نه، زموږ په مشاهده کې. خو د الله سبحانه وتعالی قدرت ته وګوره چې دی په لکاو مری پیدا کړي دي. غر سر دی، سپوږمۍ دا څومره کائنات دي چې کوم شي ته ګوري غني خان، خو لکه مقصد چې بې حسابه. او یوې تار یوې دنیا، تار یو دی، دنیا یو ده. دا هار چې دی، هار د تار په تار کې پیل کېږي نه، نو دغه لکاو مری ته اچولې ده، خو د دې تار هم یو دی، او د دې هغه دنیا هم یوه ده، یعنی پیدا کوونکی دی الله دی. عجیبه لا عجیبه سلسلو کې سلسله، او څه خوشته چې تنظیم جوړ کړي د دې مس رنګین غوبله. بیا غني خان وایي چې څه عجیبه د دې نه لا عجیبه ده، سلسلو کې سلسله، یو سلسله وچلېږي، بیا بله سلسله چلېږي، سلسلو نه سلسلې راوځي، نیا نیکه، بیا مور پلار، او بیا بچي، او بیا خویندې وروڼه، بیا مخې ته چې ځای د قیامته پورې سلسلې دي، یخني ده، ګرمي ده، شپه ورځې که نه. او دا وګورئ د ونو بوټو ته وګورئ، یو بوټی وچ شي بل راوخیږي، بل وچ شي بل راوخیږي. نو دا سلسلې دي. دا وګورئ باران وریږي، باران څومره وریځې راغلې، څومره باران وریږي، سلسلې را روانې دي. د اوبو ته وګورئ، ابشارونو ته وګورئ، دا سلسلې دي. نو سلسلو په سلسله ده. او څه خوشته چې تنظیم جوړ کړي د دې مست رنګین غوبله، څه خوشته دی چې ځلېږي زما هوش کې دیوه بله. او غني خان وایي چې دا خو څه شته دی، څه شته دی چې دا د کائناتو دا نظام دی، دا ښایسته رنګین غوبل دی. غوبل تاسو پېژنئ چې د هغې هغه تنظیم یو تنظیمي چې لکه تړل شوی یو منظم جماعت چې ورته وایي، هغې ته تنظیم وایي. یو غوبل دی بس، یو خبر روان ده. نو دا مست رنګین غوبل څوک یو شی دی، څوک بل شی، پیری دی، فرشته ده، انسان دی، حیوانات دي، یو شی بل شی. نو د دې نه دا تنظیم ځمکه، اسمانونه، اور، دا تاسو ته ما وختي وي، دا یو رنګین غوبل دی. د دې نه دا تنظیم
چې جوړ شوی دی دا څوک شته دی او هغه څوک الله سبحانه وتعالی ذات دی چې غني خان وایي چې زما په هوش کې زما په عقل کې او زما په ایمان کې یعنی زما په عقیده ده هغه ځلیږي دا هغه نور ځلیږي بیا غني خان دغه د کائناتو د اوسه پورې خبرې کولې د نور مخلوقاتو د انسان د وجود نه بهر چې الله پیدا کړی دي غني خان په تفصیل سره پاره خبرو کړله بیا غني خان خپل ځان ته اشاره کوي چې انسان ته چې د خپل هوش ته مې ګورم حیران څه چې پریشان شم د خایسته ولې داسې ورک شم او حیران شم چې د خپل هوش ته ګورم د خپل وجود ته ګورم نو حیران څه چې پریشان شم یو حیران یو د حیران نه چې زیات حیران چې هغه پریشان ورته وایي چې دا ګوته په خوله چې ورته وایي که نه ګوته په خوله شم او دې ښایسته ولې داسې ورک شم او حیران شم د انسان د څومره ښایسته جوړ کړی یا الله لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم د ټول نه د ښایسته چې دی هغه انسان جوړ کړی دی نو دا ته ولې داسې ښایسته حیران شم انسان ته وګوره په انسان مینېږي که نه مور پلار باندې بچي مینې او بچو باندې مور پلار مینې خویندې ورونه په خویندو باندې نو دا انسان چې دی په انسان باندې مینېږي د حسن له برکته چې دا ښایسته دي او داسې د ښایسته ولې داسې ورک شم او حیران شم ولې داسې د انسان د ښایسته داسې ورک او حیران شم ځکه چې داسې بل څوک نشي جوړولی داسې ځان څوک نشي جوړولی ځکه نه مار د ځان انسان کی یا بوټی د ځان انسان کی نه دا الله سبحانه وتعالی څوک انسان پیدا کړی ښایسته دی او څوک یې څاروی پیدا کړی دی بیا ولې ورته غني خان حیران دی او پریشان دی دکې زر رنګونه همیشه ګډېږي دانګي او د خیال یو زرین غشی تور لړو کې روان دکې په انسان کې الله سبحانه وتعالی زر رنګونه اچولي دي تو رنګارنګ دی رنگین دی انتهایی رنگین دی د سترګې تو ګوره سترګې م رنگینې دي څنګه چې رنگین ټي وي کنه کلر ټي وي شورته وي او ساده ټي وي هغه ساده کیمرې اوس دا رنگینې کیمرې راوته نو په دې انسان کې الله سبحانه وتعالی د په طبيعت کې مرنګونه دي د په سترګو کې مرنګونه دي د په دې هر څه د الله رنگین پیدا کړی دی او پرون په خبره شوې ده چې د انسان څومره سيزونه جوړ دی پرونه ویډیو کې ما په خیال معنی غیر شو هغه عنوان رانیر شو په بهر د دین مخکې چې کوم ویډیو کړی دا نو پای کې مونږ په خبره شوې ده چې انسان کې څومره رنگونه دي د څو رنگونه پیدا کړی دی کې د سارو خوې دی په کې د فرشتو خوې دی په کې د جناتو خوې دی د شیطان خوې دی په کې د ملائکو خوې دی نو په کې په زرګونو رنگونه دي په انسان کې او د خیال همیشه ګډيږي دانګي او رنگونه رنگ راوړي دا نه چې رنگونه پراته دي خو بس پراته دي ښکاري نه انسان کې چې الله کوم رنگ اچول کې د غوسه رنگ دی نو انسان خامخا غوسه کیږي د مینې رنگ دی نو خامخا دی مینم کوي د نقصان ورکول رنگ دی نو د نقصان هم ورکوي د فائدې ورکول رنگ دی د خلکو خدمت هم کوي دا رنگونه په دې کې دانګي او ګډيږي په کې ودانګي او د خیال یو زرین غشي تر لړو کې روان د الله خیال مرکړه دی او د انسان غشي دی کنه غشي یو نخ ولي د په نخ باندې چې څوک ولي کنه یو نخ د یو ټارګټ جوړ شوی او هغه نخ باندې بده لګي د هغه طرف رواني چې کله لیندینه غشي جدا شي نو د کوم طرف ته ځي د هغه خپل نخ طرف ته ځي نو دغه رنګ دا کائناتو کې غشي چې د انسان دی او د الله سبحانه وتعالى د لیندینه راجدای کړی دی یعنی د امر صورت د عالم امرنا چې الله سبحانه وتعالى هغه ولینده او هغه نه د غشي د راجدا کو او ان لله د الله طرف نه راجدا شو او ان الیه راجعون دی به الله طرف روان دي نو الله طرف ته دی روان دي نو دی به د هر څه چې غنی خان په نظم کې سووي دا به د منی نو همیشه ګډي او د خیال یو زرین غشي تور لړو کې روان دي د الله طرف ته په تور لړو کې زی کاری نه سو خو د الله طرف ته روان دي الله دل داسې علم او صلاحیت ور کړی دی چې د پکې الله پیژندل شي اگر کو تکتر تیار همي د یو غشي نظر جوړ شي مستانه او پریشان بیا د انسان چې دنه د یو غشي د خود دنه زر غشي جوړيږي په لکاو غشي نور انسانان ته الله پیدا کړي او هغه د پریشان مستومي او پریشانومي یعنی هغه رنگینی کنه کله مستی او کله پکې خفګانی بیا هم غشي زر بصيري لکه ګن ورورکی شي بیا هم دا غشي چې دی
زر بصری او لکه ګڼ ورورکی شي د دومره ګڼ شي د ورورکو په شان شي ورورکی تاسو ګورئ نو د په دې رڼا باندې ورځي د غشه دی او ګڼ بصری دی خو بیا هم د په الله د الله په حسن باندې د ځان قرباني یعنی د خامخا د الله معرفت چې د هغه د زړه ته کوزول شي او د الله پیژندل شي د الله ته رسیدل شي دا هغه غشه دی د په لار کې پاتې کېدونکي نه سیده چې د پرې خو د الله طرف ته الله لوزي او ټول جهان باندې راخور کړي یو زرین رنگین باران او دې چې کله استاد شي که نبیانو خبره ده کنه نبی چې راشي نو تکه توره تیاری داسې چلو کې د په یو زرین او رنگین باران په خور کې وره په د انسانان د الله سره معرفي کی او د انسان چې د الله نه لري تللی دی نو راشي او الله سره جوخ کی زما عزتمندو غنی خان دا نظم چې دی په دې نظم کې غنی خان د الله سبحانه وتعالى وحدانیت دغه وجود دغه طاقت من پښتنو ته خولې دی اوس په خلک وایي چې را دومره مولان دي نو غنی خان ته ضرورت دی چې په شعرونو کې موږ ته په داسې فلسفیانه انداز په منطقیانه انداز کې د الله هغه وحدانیت قدرت خو نو زما عزتمندو دا د هر چا خپل ډیوټي ده کوم مولا صاحب دی د مولا خپل ډیوټي ده د الله تعارف کوي خلکو ته کو مجاهد دی د خپل ډیوټي ده دغه طرز دعوت بل شان دی کو پیر صاحب دی د خپل یو کار دی هغه په خپل طریقه باندې د الله سبحانه وتعالى تعارف د بندګانو سره کوي کو مبلغ دی هغه خپل طریقه ده شاعر چې دی د الله سبحانه وتعالى کوم عاشق بالله چې دی رحمان بابا شو غنی خان شو د الله سبحانه وتعالى یو خپل برخه نه یو برخه ورکړي د خپل طرف نه برخه ورکړي علم ورکړي او د خپل انداز کې قام تکي ځکه چې په دې قام کې داسې خلقي چې مولا ته وګنګدي مولا صاحب ته نږدې کیږي داسې خلقي چې هغه پیر صاحب ته نږدې کیږي داسې خلق دي چې هغه تبلیغي صاحب ته نږدې کیږي داسې خلق دي چې هغه مجاهد نه تختی اوس دا ټول د دین چې کوم معارف لکه هغه معروف استنی چې دي او معروف اداري چې دا غینه خلق هغه ټول خلق نه دي ټول قام ارچا فطرت خو یو شان نه نو دا ټول قام خالت نه دي چې هر سړی په مدرسه کې داخله والی هر سړی په تبلیغ کې ګرځي هر سړی jihad کوي هر سړی دی بای لاس نیوي او بیتونه کوي دا سي هر شي نشته دي دا سي چې دغه طبيعتونه سبل شاني هغه په دې خلکو باندې اعتقاد نه د نور څخه دی د الله سبحانه وتعالى د مینی وکي دی او د محتاج دی د الله سبحانه وتعالى د تعارف خو د داسې استاد پکار دی چې د طبيعت مطابق د الله تعارف وکي زما عزتمندو دا خبره ودیږي خو زه ته ذکر یم دا خبره چې د غنی خان الله سبحانه وتعالى د آی خلقو د پاره پیدا کړی دی په دې پښتنو کې چې هغه دغه مذهبي خلقو نه مذهبي ډلو نه دغه دی لري زی په غوي بروسه نشته دی او دا غو سره د هغه سره تعلق نشته دی نسبت سره نشته نو هغه غنی خان الله سبحانه وتعالى غنی خان او ته پیدا کو چې ذات زما تعارف دې ته په خپل نظمونو کې په داسې انداز وکړه چې دې پوه شي دا ډېر ضروری خبره ده دا غنی خان چې دی غنی خان زه ته هم چې دا ډېر لوی جهاد دی ډېر لوی مجاهد دی دا کار د چې کوم کار کوي دا بالکل د نبیانو کار دی د چې کوم د الله وحدانیت او د الله وجود خو په کوم انداز کې دا د نبوي انداز دی دا د قران او د آسماني کتابونو انداز دی دا منطقيانه یعنی د علم انداز دی په علمي انداز کې خپل پیروکارو ته خپل فالوورز ته غنی خان د الله تعارف کوي چیرې ما چې سوکللی نو اسنه چې داغه سینه د الله د تعارف نه او د الله د مینې نه خالی پاتې نشي بلکې داغه پزله کې د الله مینه راشي دا خبره مې دا کوله چې دا ولی ضروری ځکه دا چې ټول پښتانه داسې نه دي چې هغه ټول مولا پرستی څوک شاعر پرستی او څوک چې پیر پرستی نو شاعر پرست خلک چې هغه ډیر زیات دي مولا پرست پیر پرست مجاهد پرست تبلیغ پرست دا لګ دي دا په وړو کې مالګم نه ده نو دا اوس غنی خان د څومره لوی ډلې
لکه څرنګه چې الله سبحانه وتعالی په سورۃ یوسف کې وایي قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعني. اے نبی ته خلکو ته وایا چې هذه سبیلی دا زما لار ده، لار د نبی علیه السلام سره ادعو الى الله، زه خلق را بلم الله طرف ته. څوک چې الله نه پیژني زه سره د الله پیژنګل وکوم په څه طریقه باندې علی بصیرة په مدلله طریقه باندې ثابتو مې ورته لکه څنګه چې غنی خان په دې نظم کې ثابت کړله څه خوشته دی چې زلیږي زما هوش کې دیوه بله. نو دا زما طریقه ده. بیا نبی علیہ السلام نه پس بل نبی نه راتلو نو نبی علیہ السلام وی انا زما کار دی دا ومن اتبعني، څوک چې ما مني دا د هغوی کار دی. غنی خان د رسول پاک صلی الله علیه وسلم امتی دی. یقین وکړئ داسې تبلیغ نه یو پیر کړی دی، نه یو مولا صاحب کړی دی، او نه مجاهد کړی دی، نه تبلیغي کړی دی. دا یو انداز بل انداز دی، رنگین انداز دی د تبلیغ. نو د دې ضرورت ډیر زیات دی. د هغې وجه چې زما په مخ کې داسې یو واقعه تېره شوې ده. زمونږ یو استاد شیرمان خان د بنیر، تاسو به پیژنئ، الله دې په عمر کې برکت واچوي. زه د ملیشانو تللی وم، هغې ماله ډوډۍ کړې وه. دې چې ورغلم د هغې ډیرې ته، نو یو زلمی راغلی او هغې خبرې کولې. زما عادت دا دی چې زه کله یو مجلس ته ورشم نو एकदम په خبرو باندې نه راږدم، زه وګورم چې یاره دا مجلس کې څه خبره کېدلې او د هغې چې کوم مجلس وي څوک چې د هغې دپاره راغلي دا خبرې ختمې شي، بیا هغه مجلس چې برخاست شي سړی لاړ شي نو څه مې تپوس کول. اول خو انسان پوه شي دې سل راغلی و که نه، او که نه یې پوه شي بیا تپوس وکړي دا سړی سل راغلی و په سر دې دړې ډېر. زما دا انداز دی چې یاره زه مداخلت نه کوم، چې لاړ شم نو مجلس نه اخلم په خپل لاس کې. زه چې لاړم برګړه وکړله، کېناستو. نو زمونږ دا استاد چې دی شیرمان خان، دا د کمونست پارټۍ ډېر غټ یو استاد پاتې شوی دی، ډېر نیک سړی دی. نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې یو ځوان راغلی زلمی او هغه ته وایي چې یاره ما پوخا په هغې وخت کې دا فیسبوکونه نوي نوي راغلي وو چې زه دهریه یم، الله نه منم، ایتیست چې ورته وایي، زه ایتیست یم او زما دا عقیده ده چې الله نه منم او د دې زه تبلیغ کوم. ما په خپله باقاعده په خپل فیسبوک کې دا خبرې پوسټونه ورکړي دي چې الله نشته دی. نو ما وی چې شیرمان خان به څه جواب ورکړي، نو د هغې جواب زه ډېر خوشحاله کړم. هغه ورته ووایي چې بچیه دا ستا چې کومه خبره ده چې ته الله نه منې، دا عقیده نه ده، دا ذهني مرض دی او دا بیماری ده، دا ډېرو خلکو ته لګي او د دې باقاعده علاج شته دی. او بیا ولا په پېښور د یو نفسیاتي ډاکټر نمبر ورکو چې ته به دله لاړ شي، خپل علاج به وکړې او بیا چې ستا علاج وشي نو ته به بل پوسټونه به ورکړي چې یاره الله شته دی. ځکه چې کو تو لکه هغه ورته وایي چې زه به ستا دا خبر ومنم چې الله نشته دی، نو دا دومره کائنات چې چا جوړ کړي د الله، کو د الله انکار کوي نو بل څوک راوله، بل راته وښایي چې دا د جوړ کړي دي. نو داسې خو څوک نشته پیدا کولی چې یاره الله نه دي جوړ کړي، یاره دا عمران خان جوړ کړي او دا جنرل صاحب جوړ کړي که نه، دا د امریکې جوړ کړي یا جاپان جوړ کړي، داسې خو هم نشته دی. نو دا څه چې جوړ کړي دي دا چا جوړ کړي دي او د هغه نوم دی الله. کو نه منې نو څه چل کوې؟ هغه وایي چې یاره د الله نه منل دا عقیده نه ده، دا مذهب نه دی، دا نفسیاتي مرض دی، دا نفسیاتي مرض دی او د علاج کېږي. نو زه په دغې جواب باندې ډېر خوشحاله شوم چې یاره مونږ به وایي چې دا شیرمان خان کافر دی، د مشرک دی، غټ موحد انسان دی. نو داسې خلق ایتیست په پښتنو کې اوس هم ډېر شی دی او ډېر شی به پیدا کېږي. نو هغې ایتیستو ته زه دا درخواست کوم چې د غني خاندان نظم دی سره تشریح ولولي چې هغې په کومه طریقه باندې غني خان د الله وجود او طاقت او قدرت ظاهر کړی دی. بله تاسو ته یو خبره کول غواړم د دې متعلق چې 15 فرقې دي د باطل مذهبونو. یو فرقه چې دغه دهریه ده، هغوی وایي چې دا دغه څه عقیده ده، دا 15 وړه باطلې دي چې یاره د مخلوقات چې دي د دې پیدا کوونکی څوک نشته دی، بس دا په څه سبب باندې یو ځای شوي دي او په څه سبب د دې وجود راغلی دی او بس چلیږي دغه روان دی. یو دا. نو دا اصل کې دا نظم غني خان د رب دا د قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تفسیر دی. دا
او پدې کې قل نرستو هو راځي کنه، نو هو اشاره ده الله طرف ته. کله چې مسلمان ځکه الله وایي کنه قل وایا هو څوک دی، یو دی، شته دی، دا کائنات بې مالک نه دي، شته دی څوک. دویمه فرقه چې کله چې انسان مسلمان هو وایي نو د دهریه د مذهب دغه فرقه چې د هغې نه دی بری شو، د رد وکړو د دهریو په مذهب باندې چې نه 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 خامخا څوک شته دی، مالک شته دی. دویمه فرقه چې دا باطل فرقه هغه د فلسفیانه فلاسفه فرقه فلاسفه ورته وایي، د فلسفیانو فلسفه دغه عقیده هغوی د هغوی مذهب چې دی هغوی وایي چې د کائنات جوړ شوي دي، دا چا جوړ کړي دي، د دې جوړونکی شته دی، خو په دې کې چې تاثیرات دي که نه، یعنی اور دی په اور کې الله سبحانه وتعالی تاثیر اچولی چې دا سوځول کوي، اوبه دي اوبه تنده مړی او ډوبول کوي. دغه رنګې ځمکه ده، ځمکه کې الله دا تاثیر اچوي، دا څیزونه زرغونوي او بیا هر شی خاورې کوي، بیا په نور کې الله دا تاثیر اچولی چې رڼا ورکوي. دا د کائناتو تاثیرات دي. ژبه ده څه کوي، ویل کوي، سترګې لیدل کوي، غوږونه اورېدل کوي، خپې باندې خلک ګرځي، لاسونه کار دپاره دي، دا تاثیر دی. نو فلسفیان وایي چې دا تاثیر د چا د طرف نه دی، دا د دې خپل څیزونو خپل تاثیر دی، دا څه سبب دی او د هغې د وجې نه تاثیر پیدا شي. نو چې کله مسلمان وایي الله دغه عقیدې نفي وشي، د دغې رد وشي چې نه تاثیر پکې هم دا د الله د طرف نه دی. لکه مسلمان دا عقیده ده چې په تمامو کائناتو کې چې دا تاثیر دی، د دې تاثیر اچونکی او د تاثیر چلونکی هم الله دی. دا د الله په قدرت باندې دا کار کیږي. کو الله وغواړي، لکه اوس اور دی، اور سوځول کوي، نو ابراهیم علیه السلام یې ونه سوځو، او چړه چې دا هغه حلالول کوي، وسول کوي. ابراهیم علیه السلام خپل زوی حلالو، الله وی نه به یو د دا مړی به نه غوسې نه کړله. اسماعیل علیه السلام الله بچ کو. دغه رنګې اوبه ډوبول کوي. موسی علیه السلام سره د خپل قامه هغه د رود نیل نه پورې وتو، هم هغې اوبو کې فرعون سره د لښکر غرق شو. دغه شان ځمکه چې ده دې کې څه تاثیر که دا ډوبول نه کوي، دا سړی ځان ته نه راکږي، خو قارون یې ډوب کړی دی، ځان ته یې راښکلی دی. نو دا تاثیرات چې دي دا د الله په حکم او د الله په مرضۍ باندې کېږي. دا نه چې اور به بس سوځول کوي، الله که وغواړي سوځول به نه کوي، او که الله وغواړي سوځول به کوي. دا تاثیر الله د فلسفیانو کوم عقیده چې ده هغه غلطه ده. د څیزونو خالق هم الله دی او بیا یې مالک هم الله دی، یعنی تاثیر ټیم الله خوری. درېمه فرقه چې ده هغه ثانیه ورته وایي، فرقه ثانیه ده باطله ده. هغې وایي چې نه د کائناتو جوړونکی شته دی، خو یو نشي کېدی، دا ډېر دي، دا به ډېر کېږي. نو چې کله مسلمان احد وایي نو د دغې فرقې هغه دغه وشي، انکار وشي، رد وشي چې نه نه الله د دې کائناتو پیدا کوونکی، چلوونکی او خاوند چې دی، رب چې ورته وایي غني خان په رب باندې، یعنې خاوند هغه صرف یو دی. هغه څوک دی؟ الله. او بیا څوک دی؟ احد. دوه نه دي، درې نه دي. نو دا درېیمه فرقه شوله. غني خان د دې ټولو رد کوي. بیا څلورمه فرقه چې ده هغه د چا ده؟ هغه د یهودیانو ده، د عیسایانو ده. هغوی وایي چې الله شته دی، او نعوذ بالله الله سبحانه وتعالی د انسان په شان محتاج دی، دی د بچو یعنې د بچیم شته دی، او دی د ښځې محتاج دی. بچې ول څوک؟ زامن ول وزیر علیه السلام کتل یهودیانو، نعوذ بالله. او عیسایانو ورته عیسی علیه السلام ول زوی جوړ کړی دی، او مریم علیه السلام ول ښځه جوړه کړې ده، نعوذ بالله. نو د دې عقیدې رد هم شوی دی په دې نظم کې. او چونکې دا د قل هو الله احد تفسیر دی که نه، نو په دې نظم کې غني خان د دغې د عیسایانو، د یهودیانو او د دې هندوانو یعنې فلسفیان چې ورته وایي که نه، د دې د عقیدې رد هم کړی، دهریانو عقیدې رد هم کړی دی چې نه قل هو الله احد الله صمد. الله بې نیازه دی، څه ته حاجت نشته دی، نه زامنو ته او نه ښځو ته، نه وزیر ته او نه مشیر ته، نه تخت ته او نه تختې ته.
هیڅ ته حاجت نشته. هغه محتاج دی نه، بالکل هغه د هر څه نه پاک دی. الله صمد بې پروا دی، غني دی. پنځمه فرقه چې ده هغه د مجوسیانو ده. مجوسیان وایي چې دا کائنات چا پیدا کړي دي خو هغه دوه دي، یو نه دی. او هغه څنګه دي؟ یو ته یزدان وایي او بل ته اهرمن وایي. یزدان دی وایي چې یزدان ښه بادشاه دی، یعنی ښه خالق دی، او هغه خوبۍ یعنی خواله نیکۍ هغه پیدا کوي. ښکلي څیزونه، ښه څیزونه، د خیر څیزونه، د خیر کارونه دا د هغه پیدا وخت دی. او اهرمن چې دی هغه تیارې، تکې تور تیارې، جنګونه، فسادونه دا هغه پیدا کوي. او دا مجوسیان چې دي هغه اهرمن د یزدان سره په طاقت کې یو شان برابر حساب چې د دواړو طاقت یو دی. د دواړو همیشه په جنگ باندې، کله چې یزدان غالب راشي په دنیا کې نیکۍ او بلای خوري شي، او کله چې اهرمن غالب راشي نو په دنیا کې فسادونه، جنگونه او ویمه دا خارش دا غالب شي. نو غنی خان په دې نظم کې د مجوسیانو د باطل عقیده هم رد کړي دي او سویلی چې قل هو الله احد، قل هو الله دی، دقه یو دی، او الله دی یو دی، بنیاز دی، لم یلد ولم یولد، نه د چانه پیدا دی نه د څوک پیدا دی، ولم یکن له کفوا احد. دا د مجوسیانو هغه د عقیده هغه رد دی چې داغه څوک برابر هم نشته، د الله سره څوک برابر نشته، داغه همسر نشته، داغه پشان نشته، داغه ثاني نشته. زما عزتمندو دا غنی خان د الله ولی دی او د الله د طرف نه داعی الی الله چې ورته وي. ډېر په عجیب انداز کې غنی خان د الله وجود، وحدانیت، طاقت او بنیازی هغه ثابت کړله. زما عزتمندو کو چرې ستاسو خوښي دا نظم نو د الله د رضا لپاره نورو پښتنو ته ورسوئ، ولې چې هر پښتون او زمونږ ټول نسلونه د دې نظم د تشریح محتاج دي. که چرې موږ دا نظم ونه رسو خپلو نسلونو ته او زمونږ نسلونه ګمراه شول نو په دې کې بیا زمونږ لاسي. نو زما چې کومه ډیوټي وه هغه دا وه چې دې نظم چې دا نظم رب باندې چې غنی خان لیکلی دی، 4-5 نظمونه غنی خان د الله په ربوبیت باندې لیکلي دي. دا خالص د قل هو الله احد سوره اخلاص هغه تشریح دی. ما تاسو ته د دې وضاحت در ورسوم. ستاسو دا ذمہواري ده چې نورو ته ورسوئ. الله مو خوشحاله کړه.